ودان عثمان خیل وایي چې چرته یو د سم له جنګه خطره ده، چرته یو د سم له جنګه خطره ده، یا پښتون وطن ړنګه خطره ده. او ښه خبره یم خو جواب را سره نشته، ښه خبره یم خو جواب را سره نشته. خبر نه یم چې څنګه خطره ده، او ستا خمار را پیرزو را باندې نه دی، ستا خمار را پیرزو را باندې نه دی. د تیرا د غرونو بنګه خطره ده. بیا به ښکلي چنارونه راماتیږي، بیا سیلی ده، بیا بدرنګه خطره ده. او خوشحال خانه را ژوندی شه، را ژوندی شه، خوشحال خانه را ژوندی شه، را ژوندی شه، له اورنګه له فیرنګه خطره ده. او باچا خانه د ودان د چغې اورې، باچا خانه د ودان د چغې اورې، بس راځه کنه ملنګه خطره ده، بس راځه کنه ملنګه خطره ده.